کوم انسان چې اوبه کمې څښي په سر بې دردي هډیک د اوبو د کمو څښلو د وجې نه راځي. دویم علامت کنسټیپیشن، قبض شکایت یې ورته. دا د څه د وجې؟ اوبه کمې څښي. و یاره قبض مې دی، نو چې اوبه کمې څښي نو د قبض شکایت خو به خامخا وي. نو دویم علامت د کمو اوبو څښلو هغه دی قبض. دریم کډني پرابلمز، د ګردو مسلې به یې ورته. څلورم کډني سټونز، په ګردو کې کاڼي کېدل، لکه وایي کاڼي مې دي، نو چې اوبه کمې څښي خامخا به کاڼي جوړېږي. که تا چېرته اوبه پوره څښلی نو دا د کډني سټونز، دا د کډني پرابلمز، دا یو ټي آی، دا قسم مسلې به تا ته نه راتلې. نو کډني پرابلمز، کډني سټونز او یو ټي آی دا د اوبو د کمو څښلو د وجې نه کېږي. فیټیک، هر وخت کې انسان ناراض دی، ستړی، دا د څه د وجې چې اوبه کمې څښي. پور میموري، یاره وایي دماغ مې صحیح کار نه کوي، حافظه مې خرابه ده، یاداشت مې ښه نه دي، خبره چې راته وکړي 2 منټه پس رانه هېري. دلته راته کور کې سودا یاد کړي چې بازار ته لاړ شم بیا رانه هېري. دا د څه د وجې؟ کوم انسان چې اوبه کمې څښي که نه، د دې ډایرکټ اثر دلته په میموري باندې هم دی. نو چې اوبه کمې څښي میموري به دې کمزوري، دماغ حافظه به دې کمزوري، یاداشت به دې ښه نه وي. هایپوټنشن، لو بی پي، بلډ پریشر به یې کمي، بلډ پریشر به د نارمل نم کوي. یاره وایي بی پي مې کمه ده، بیا لاړ شي وایي ډریپ راته وکړه، غټ ډریپ راته ولګوه، بلډ پریشر مې کم دی. نو اوبه ډېرې زیاتې څښئ بلډ پریشر به هم نه کمیږي. جاینټ پین، د جوړونو دردونه، دا زیاتره هغه خلکو ته راځي کوم خلک چې اوبه کمې څښي. نو دا جاینټ پین د اوبو د کمو څښلو د وجې نه هم راځي. کوم انسان چې اوبه کمې څښي دې ته اول کنسټیپیشن، قبض ورته وشي، بیا دغه قبض نه د خبره روانې په بواسیرو باندې ودرېږي، هیمورایډ مسله ورته وشي. نو دا ټول د اوبو د کمو څښلو د وجې نه دا مسلې راځي. بل ډرای موت، خولې وچه کېږي، هر وخت کې وایي ژبه مې وچه کېږي، خوله مې وچه کېږي، دا د اوبو د کمي د وجې. خبل ډرای سکن، دا چمړه نه ده، پوستکی دا یې وچ سپوري. د انسان د سکن د دې پوستکي نه هم پته لګي چې د انسان کې د اوبو کمی دی. کوم انسان چې اوبه کمې څښي وچ او سپوره څرمني، کوم انسان چې اوبه سیوا څښي ښه غوړ مزیدار سکن. بل ویکنس، کمزوري په انسان کې راځي. کوم انسان چې اوبه کمې څښي هغه کې ویکنس، کمزوري پکې راځي. باډي پین، یاره په دې ځای مې درد دی، په دې ځای مې درد دی، په ملا مې درد دی، په زنګونانو مې درد دی، په پنډو مې درد دی. د دې د اوبو کمو څښلو سره ډېر غټ تعلق دی. کوم انسان چې اوبه کمې څښي دا قسم مسلې هغوی ته راځي. بل ډارک کلر یورین، د تشو متیازو نه عام انسان ته پته لګي. د تشو متیازو دا رنګ نه دی، دا چې کله ډېر زیات سوروالی پکې، د دې نه پته لګي چې دا اوس د اوبو کمی دی. نو کوم انسان چې اوبه کمې څښي د هغه د یورین کلر به ډارک ریډ به وي، ریډ تک سور رنګ به وي، یا به پکې زیړوالی ډېر زیات سوی وي. دا د اوبو د کمو څښلو د وجې نه. او بل یو غټه وجه هیر لاس، زموږ ویښته پرېولي. تاسو به خلک کتلي، خلک شنګټي شو، ویښتې وختل. نو په دې کې یو غټه وجه چې دا هغه خلک اوبه کمې څښي، چې اوبه کمې څښي نو د دې ویښته خیږي. او بله یو غټه مسله بیډ برید، کوم ته چې هیلټوسس هم ویلی کېږي. کم خلک چې اوبه کمې څښي د هغو د خولې نه بدبویي ځي. نو دا بل یو غټ علامت دی چې د خولې نه بدبویي ځي. په دې کې یو غټه وجه دا ده چې کوم انسان اوبه کمې څښي، اوبه ډېرې څښي، د اوبو فایده شته. اوس څومره اوبه څښل پکار دي په دې به درته په بل لیکچر کې خبره کوم.